د هلمند ولایت د فرعي ګمرکاتو ریاست اړوند د نمایندګۍ ګرځنده ټیمونو له لوري د مرکز لښکرګاه د امنیه قومندانۍ شاوخوا ساحه د بهرامچی ولسوالۍ د رباط ریګ په سیمه او یو شمېر سرحدي لارو کې د قاچاقي توکو د لیږد مخه ونیول سوه. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې د تیرو 5 ورځو په ترڅ کې هغه توکي ونیول سول چې پرته له محصول او د کیفیت له تصدیق پرته په قاچاقي ډول هیواد ته د واردېدو هڅه کېده. د نیول سوو توکو تفصیل په لاندې ډول دی: انساني درمل 1128 کیلوګرامه، ورجې 4950 کیلوګرامه، غیر خوراکي توکي 1680 کیلوګرامه، شاپینګ سامان 90 کیلوګرامه. په همدې تړاو 3 عرضي موټر هم نیول سوي او 4 تنه د قضیې په تړاو نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي کسان د لا زیاتو څېړنو او قانوني اجرااتو په موخه اړوندو ادارو ته سپارل سوي دي. د فرعي ګمرکاتو ریاست مسؤلین وایي چې د قاچاق د مخنیوي په موخه به د سرحدي لارو او ترانزیټي مسیرونو څارنه لا پیاوړې کړي ترڅو د ناقانونه توکو د لیږد مخه ونیول سي.